د هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو او ګرانو لیدونکو ستړي مسئ. په دې ویډیو کې تاسې درنو زده کوونکو ته د ریاضي مضمون د دوهم ټولګي د کتاب د لومړي فصل د موضوعات په اړه معلومات درکوو. د ریاضي مضمون د دوهم ټولګي لومړی فصل د کتاب تر 14مې صفحې پورې په 8 لوستونو کې ترتیب شوی دی چې د شمیر او اعدادو په اړه ستاسو پوهه او مهارتونه لوړوي. راځئ چې د هر لوست لنډه پېژندنه وکړو. لومړی لوست د 1 څخه تر 100 پورې د اعدادو شمیرل او د اعدادو پښتو شکلونه پېژندل. په دې لوست کې به موږ زده کړو چې څنګه له 1 څخه تر 100 پورې اعداد په سم ډول وشمیرو او د هر عدد پښتو شکل وپېژنو. دوهم لوست د متناوب اعدادو زده کول. په دې برخه کې به موږ زده کړو چې متناوب اعداد څه دي او څنګه یې په منظم ډول ولیکو او وشمیرو، لکه 2، 4، 6 او داسې نور. دریم لوست د عدد مفهوم. په دې لوست کې به موږ د عدد اصلي مفهوم وپېژنو، یعنی عدد څه ته وایي او څنګه یې په ورځني ژوند کې کاروو. څلورم لوست تر 100 پورې د عددونو ترتیب او پرتله کول. دلته به موږ زده کړو چې څنګه عددونه له کوچني څخه لوی یا له لوی څخه کوچني ته په ترتیب سره ولیکو او د هغوی ترمنځ پرتله وکړو. پنځم لوست د 1 څخه تر 100 پورې د اعدادو جدول. په دې برخه کې به موږ د اعدادو جدول جوړ کړو او زده به کړو چې څنګه دا جدول په ورځني ژوند کې مرسته کوي. شپږم لوست د متناوب شمیرلو مشق او تمرین. په دې لوست کې به موږ د متناوب شمیرلو په اړه نور تمرینونه وکړو، لکه په 3، 5 یا نورو فاصلو کې شمیرل. اووم لوست د مخکې، وروسته، منځ کې زیات او لږو عددونو مفهوم زده کول. دلته به موږ زده کړو چې څنګه د عددونو مخکې، وروسته، منځ کې زیات او لږ ارقام معلوم کړو او هغوی تشخیص کړو. اتم لوست د توصیفي اعدادو زده کړه. په پای کې موږ د توصیفي اعدادو په اړه زده کړه وکړو، یعنی د اعدادو تشریح به په بېلابېلو بڼو سره ولولو او وپېژنو. پای. ګرانو زده کوونکو، د دې درسونو په مرسته به تاسو د اعدادو په اړه یو بنسټیز مهارت ترلاسه کړئ چې په ورځني ژوند او زده کړو کې به درسره مرسته وکړي. زه هیله لرم چې تاسو به په مینه او هڅه دا ټول درسونه ګورئ او زده کوئ به یې. راځئ چې د لومړي لوست په پیل سره زموږ زده کړه شروع کړو.